السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راته هرکلی یم یو وړوکی غونته کې ویډیو پیغام در کوم. پر سایډ باندې به تاسو ته ویډیو ښکاري، ډېره سبق آموز ویډیو، ډېره د عبرت نه ډکه ویډیو ده او هغه ماشومانو ته زه سلوټ کوم او د هغې مور و پلار ته چې کوم مطلب د هغې صحیح تربیت کړی دی او د هغې صحیح تربیت شوی دی. نو زموږ د خوږ نبي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ژوند په حواله او د هغه د پیدایش نه واله تر مرګه پورې چې د هغه کوم دغه دي د هغه د مور او د پلار نومونه هر څه دا د ماشومانو ته خو دې لپاره ماشاءالله سبحان الله الحمدلله په کمنټس کې ولیکئ او دا ویډیو د باندې ګورم د دې نه پس ته بیا زه خپلې خبرې هم کوم. راځئ دا ویډیو ګورو، دې نه پس بیا خپلې خبرې کوو، خو په کمنټس کې ورته ماشاءالله سبحان الله ضرور ولیکئ. تاسو دواړو نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه څو پوښتنې وکړم. صحیح ده؟ صحیح ده. جواب به راکئ. صحیح ده. پیغمبر علیه السلام نوم څه شی و؟ محمد رسول الله. پلار نوم یې څه شی و؟ عبدالله صاحب. خپلې مور بیبي نوم یې څه شی و؟ امینه بنت وهب. ماشاءالله. د رضاعي مور نوم یې څه شی و؟ حلیمه سعدیه. څو ماشاءالله. کلنو چې مور یې وفات سوه؟ هغه شپه کلنو. څو کلنو چې پلار یې وفات سو؟ دا پیدا نو. څو کلنو چې نیکه یې وفات سو؟ کلنو. پیغمبر علیه السلام چیرته و چې مور یې وفات سوه؟ هغه د ابوا په نامه یو جا همالته مدینې منورې نه را روان و. پلار یې چیرته و؟ چیرته تللی و دی؟ دی د عبدالله صاحب زیارت ته. هغه چیرته وفات سو؟ هغه عبدالله صاحب مدینه منوره. شاباسي. څو نفر و چې دی راتلل؟ څلور. ښه. څوګو ام ایمن او د پیغمبر علیه السلام نیکه او پیغمبر علیه السلام بی امینه. پیغمبر علیه السلام چیرته پیدا سو؟ هغه په مکه مکرمه کې. څو کلن په کوم کال پیدا سو؟ 580 او د څلورمې میاشتې په 20 تاریخ د ربیع الاول په 12 او د دوشنبې په ورځ. ماشاءالله. مکه مکرمه چیرته ده؟ هغه سعودي عربستان کې. قوم یې څه شی و پیغمبر علیه السلام؟ قوم قریش و. په کورنۍ یې څه شی وه؟ کورنۍ هغه بنو هاشم. ښه. پیغمبر علیه السلام د شیدو لپاره چیرته بیولی و؟ هغه ته د چین نوم د سعد بني سعد ته. ښه. بني سعد کې بیا چا ورته شیدې ورکولې؟ حلیمې بیبي. بیا هلته کومه واقعه وسوه؟ هلته جبرائیل علیه السلام راغی، محمد علیه السلام سینه چیرې کړه، نور حلیمې بیبي بیرته هغه کوټه سینه چې چیرې کړه بیا څه وکړه؟ ماشاءالله. هغه د شیطان غوښه ترېنه ایسته کړه، شیطان یو ټوټه. ښه. بیا څه ورته وویلې؟ بیا ورته ویلې د تا زوړ سینه کې شیطان غوښه ده. ښه. له هغې نه وروسته بیا چیرته بوته؟ هغې نه وروسته یې بیرته خپلې کور ته بوته. ښه. پیغمبر علیه السلام ماشاءالله سبحان الله الحمدلله الله اکبر. زه د دې ماشومانو چې کوم دی د مور او پلار ته سلام کوم او دغه ماشومانو ته هم سلوټ کوم. ماشومانو لپاره ټولو علماو له پکار دی چې دغه شان تربیت یې وکړي لکه څنګه چې د دې ماشومانو تربیت شوی دی او موږ له هم پکار دی چې هغې چې کوم دی نو دغه شان تربیت وکړو. او ملګرو دا ویډیو چې کوم دی د ثواب په نیت باندې مخکې له ملګرو سره ضرور شریکه کړئ، ولې چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمون خوږ پیغمبر او اخرنی پیغمبر او د نه پس دنیا ته بل پیغمبر راتلو ولا نشته. او د هر ماشوم په ذهن کې دا خبره کینه وای چې زمون پیغمبر چې کوم دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا اخري پیغمبر دی، د نه پس دنیا ته بل پیغمبر راتلو ولا نشته. ولې چې عقاید چې کوم دی خرابېدو طرف ته روان دي، مختلف قسم خلک لګیا دي زمونږ د عقیدو د ماشومانو د عقیدې د خرابولو کوشش کوي. نو کم از کم چې کومې مدرسې له ماشوم ځي یا کم سکول له ماشوم ځي هغه استاد او دغه مولا دا حق جوړیږي چې کم از کم د ماشوم دومره تربیت وکړي هغه ته دا خبره وښیي چې زموږ پیغمبر دا اخرنی پیغمبر دی. امید لرم ملګرو چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. بلکل ملګرو دا ټایم چې کوم د خپل کوربه خپل ورور سلیمان سالار له ورکړي اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.